بس د هرات خورکو دا نو بس د هرات د مشهورو هوټلو څخه دی. فرق کوي دا کې بکشینو د خیر سره د چش راغواړو دی. پیزا چکن پیزا لارج د لې په 400 افغانۍ ده. او به د خیر سره یو څه ځان وسا کوو بیا بیرته به وروسته ډوډۍ راورسېده د خیر سره. نو پیزا ماشاءالله ښه معلومېږي. دی بیا داسې ولسوالیانې دي ته فکر کوې چې ولا دا ولسوالي یې رایاده کړه. لاسونه سوځي. دا د ډاکټر صاحب دی کوټه ده ماشاءالله ښه. صاحبه د هوټلو در باندې ووایو نو بیا زه د ماښام د لمانځو ټیم دی. ولسوالي انجل شهرک فاروق نظریه و. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او زموږ د هرات په تعقیب پر سټریز به مو خوند سره اخیستی. نو د خیر سره د غرمې د ډوډۍ ټیم دی، ځای د خیر سره ورځو د غرمې ډوډۍ خورو دی. دا محلي غذاګانې در باندې وینو. نو تاسو تعقیب ته ورته ګرځو چې چیرې ځو چې خورو انشاءالله په اتاق کې به ووینو. دا نو بس د هرات خورکو مشهوره کوڅه ده. دا ترالو دا وایي چش په نامه دی ولاک چار فصل په نامه باندې هوټل دی. دا نو بس د هرات د مشهورو هوټلو څخه دی. نو به یو ځای پیدا کړو پکښې کښېنو به. ګرمي خو به نه وي که دې خواته کښېني دې خواته ډېر ځایونه لري. ښه صحیح دی. دا کې به کښېنو د خیر سره د چش راغواړو د هرات مشهوره چشې دي هغه به سره وګورو. څوک ستړي شوه ته ډاکټر صاحب؟ ښه اوس اصلي اوس وضع دغه شروع شو. ډاکټر صاحب مینیو ګوري. ډاکټر صاحب د پیزا وخوایه وګوره. خانزاده ښه ښایسته ماحول لري. پیزا لارج په څو ورکوي؟ لارج په 1000 افغانۍ، کوچني په 600 افغانۍ چار فصله مخصوص. یا موږ چکن پیزا غواړو. چکن پیزا کې وګوره. مرغ په 400 بزرگ صحیح دی. هغه صحیح دی. دا د وینې د څه شی یو د پیزا چکن پیزا لارج د لې په 400 افغانۍ ده. او نو چې راوړي بیا ماته معلومېږي. او یو دانه مو پلو راغوښتی دی او کولا به راوړي بیا به وروسته که مو د څښلو دپاره د ډوډۍ وروسته به د څښلو لپاره یو ځای ته ځو. پلو یې راوغوښتی. دغه مینیو ده. بیا چې وروسته انشاءالله ډوډۍ راوړي بیا به وګورو څنګه خزر څه بالښت سم دی ماشاءالله. ښه عوام ده ښه عوام چلېږي. په کچه علاقه کوم ډاکټر صاحب؟ نه بیخي صحیح دی. سم دی انشاءالله. ډوډۍ راورسېده د خیره سره. ښه صحیح دی. دا هم صحیح دی. یکوی کلان یکمی نانم بیار یک دو پارچه بیار. نو پیزا ماشاءالله ښه معلومېږي. یا بیخي صحیح دی. والا خو دغه سره خورئ ورور چه شي؟ پیزا خود خوري ولې نه خوري؟ دغه دی بل مو چیز ځینې راوغوښتو. اوبه مې راوغوښتلې او ډوډۍ مې موږ خو خپل په ترتیب باندې مخته سوي داسې وکړو. بس بې خوند وګورو دونه وخت انتظار له چا څه کېږي خانزاده. او کلان یکمی زود بیار دی. ډېره ګرمه ده بیخي ګرمه ده لاسونه سوځي.
کرسپي کړی نه زما په نظر. خوندورم دا و کلکه کرسپي کړی یم د چکن پیزا. نو نوش جان د دوستانو ځای خالي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډوډۍ مو وخوړله. دلته لوړ دی فامیلي ځای هم لري. فامیلي ځای هم لري. دغه لوړې فامیلي ځای دی. فرصه نیست. ګلدان یې دی دغه دی. اوس نو دلته موږ پیسې ورکوو د خیره سره. الحمدلله ډوډۍ مو وخوړله. ماشاءالله ښایسته ډوډۍ وه. هم یې پلو ښایسته او هم پیزا او پیسې سوې تقریبا 580 افغانۍ په 400 پیزا وه، 1.5 سر پلو نو بوتل اوبه و. دا په شان پسې سور نو ښه منظم پاک خواړه دي. یوه مهمه نقطه چې ده هغه دا ده چې د دې خواړه او خوراکونه چې دي ډېر پاک دي. نو راځئ داسې به لږ لږ وګرځېږو. دا صحابه د موټرو در باندې ووي. نو بیا زه د ماپښین د لمانځو ټیم دی، یو ځای به لمونځ کوو د خیره سره. دا د وینې د دې سرسبزه دی. موټر هلته مخته درولی دی. نو اکثره جادې چې دي دو طرفه دي. نو بس د خیره سره اوس به ولاړ سو. لږ لږ به د ښار یو بله ساحه هم ووینو. ښوونځی طب معالجوي دغه په سرسبزي کې نو کار ورته ویلی دی. د هرات مخامخ وتلی ده. اول هغه سردار ته ساحات ډوډۍ مو وخوړله. بس روان یو. اوس بېرته ځو د خیره سره. د ډاکټر صاحب دی په کور کې لمونځ او اودس کوو. نو به د خیره سره یو څه ځان وسا کوو. بیا بېرته به وروسته ډاکټر صاحب وایي داسې یو شنې سرسبزې ساحې ته مو د مازدیګر د چایو دپاره بیایمه. نو بیا به کېدای شي د هغه دپاره بل بلاګ درته جوړ کړو. دغه په ترکاري کې هم ډاکټر صاحب والا ښه ده. هرات ترکاریات کې بیخي ډېر لري. ماشاءالله دونه صفتونه مې د هرات درته وکړو. دی نه ټول د غیر روان سي. کندهار هم ښه ځای دی. موټرسایکلان هم پکښې زیات دي. رخشې هم زیاتې دي. څنګه ښایسته ډوډۍ وه دلته. بسه تېره شوه. او خانزاد خو نو بیا موږ موټر په لاس ورکړی دی. ښه موږ ښه ځینې خلاص یو. په میله کې دا هم تکلیف دی چې موټر راوباسه موټر ودروه. خو زه بیا ستۍ دپاره ګوره خدمت کوم. تی باید د خانزاد ډېر پر ودانۍ ووایاست. که ما موټر چلولی بیا ما ستاسو دپاره شاټونه نه سوای نیولی. تر څو درجې پورې ګرمي لري ډاکټر صاحب؟ بیا خو ګرمي هم دونه نه لري. دغه لاره خو نو بېرته سیده تاول دغه ته هم تللې ده. و د کابل طرف یا هغه به مخته وځم. داسې هغه محله کنداري هاسې ورته وایي. د هرې دنیا والا دا چوک جوړ کړی. ولسوالي انجیل د دې بیا داسې ولسوالیانې دي. ته فکر کوې چې ولا دا ولسوالي یې رایاده کړه نو لکه چې ډېر لرې ځای دی. مګر هغه بیخي سره نږدې نږدې پرتې دي ولسوالۍ. ولسوالي ته سړی ولسوالي څنګه حساب. نو
خدای دې وکړي چې د هرات پر سیریز باندې مو خوند را سره اخیستی. نور بلاګونه مې انشاءالله درته جوړو د ښار په دننه کې هغه مهمې تاریخي برخې ټول انشاءالله د تربار یا ترکاري وایي ډېر ښه مارکېټ دی، دورې د خیر سره ځو نو د وچې میوې مرکزونه یې دي هغو ته ځو انشاءالله. رومیانو ته ګورئ څومره ډېر رومیان دي. هندوانې نه دي راغلي خانزاد؟ هغه د هندوانه ده. شهرک فاروق نظري هرات دی. دا وینې کوچنۍ کاکۍ ولاړه ده لکه ذکرا. نو دا په دغه ولسوالي انجیل باندې مربوط دی. او ډاکټر صاحب ولسوالي انجیل شهرک فاروق نظري. او دلته دا دی راغله دا نوی شهرک دی. او وروسته بیا کوڅې شا پخېږي. څه سره بعضې تنګې بعضې غټې لوی دا خو یا خو دا اکثره ځایونه نه جوړ شوي ډاکټر خانزاد بیا دغسې معلومېږي. اکثره ځایونه دی دي ډاکټر صاحب پوه شوې. اکثره ځایونه دی دي چې پلستر وکړي بیا خښتې وکړي پلستر نه ورکوي. دا ولې؟ فرق کوي. دا ډاکټر صاحب دی کوټه ده ماشاءالله ښایسته چمنی دی. 2 دانې غټې کوټې لري. هغه در باندې لیدلی مې و ماښام. نو بس د خیره سره راورسېدو. دا ولسوالي انجیل کې دا زموږ د ملګري ډاکټر صاحب دی به تاسو په بلاګ کې لیدلی. هغه کور دی ماشاءالله ښه ښایسته کوټه ده ښه ځای دی. نو ډېره مېلمه پالنه یې وکړه. کور یې ډېر ودان. دا اوس زموږ یو بلاګ ده د هرات د ښار د خوړو. نو بس ښه خوند یې وکړئ. نو تر بیا چې بیا مازدیګر سره وینو ښه وخت ښې چارې. بای بای.